بسم الله الرحمن الرحیم. په تبعید کې د توازن په نوم آنلاین رسنۍ چې تهداب د یو تعداد با احساسو وطندوستو روشنګرو او روشنفکرو ژورنالستانو له ادرسه ایښودل سوې ده او دغه پروګرامونه د افغان ولس غوږو ته د افغانانو درد او احساس او د غمونو نه ډک او د اقتصاد او سیاست او د علم او د معرف په ډګر کې په نړیوال بیس کې وړاندې کیږي. دا د ستاینې وړ بولم، د تایید وړ بولم او د ټولو افغانانو نه هیله لرم چې د دغسې رسنیو سره همکاري وکړي تر څو داسې رسنۍ د افغانستان ولس آواز په نړۍ کې خپره او په نړیوال بیس کې د واقعي خپرولو او رسنۍ په درشل کې لوی بریا او لوی مثبت لاسته راوړنې ولري. دا زموږ او ستاسو په همکارۍ دغسې پاک او مقدس مبارزات به ډیر مثبت لاسته راوړنې ولري که چیرې واقعا افغانان د داسو پاکو مقدسو او پر وطن مینو انسانانو سره همکار اوسو.